چې کله دغسې اشخاصو ته چې د پردیو په اشاره باندې زموږ ستاسې د نظام، زموږ ستاسې د وطن او زموږ ستاسې د لاسته راوړنو په مقابل کې د هغوی د ناکامه کولو دپاره هڅې کوي، په هیڅ صورت باید اجازه ورنکړو. هر افغان، هر مسلمان باید ورور وبولو، هغه که د افغانستان د هر کنج، د هرې درې، د هرې هوارې، د هرې ژبې، د هر سمت وي، دلته باید اسلامیت مطرح وي، دلته باید افغانیت مطرح وي. د دې څخه را دې خواته باید بل تبعیض او بل نوم وجود ونه لري. بیا موږ او تاسې توانېدلی سو چې د بهرنیو دشمنانو یا د بعضو داخلي احمقانو د دسیسو څخه ځانونه وساتو او هغه دسیسې چې مخکې یې ښکار سوي یو د یو ځل بیا دپاره یې ښکار نه سو.